بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د پروان ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 6400 څخه زیاتو خلکو ته د روغتیايي خدماتو وړاندې کېدل. د پکتیکا ولایت په مرکز کې د شاوخوا 6 میلیون ډالرو په ارزښت د مختلفو زیربنایي پروژو د جوړولو کار پیلېدل. او دا چې د یمن په سمندر کې د 2 کښتیو د ډوبېدو له امله 180 کسان مړه شول. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د کب 18مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. تېره میاشت افغاني سرې میاشتې د ټولنې د پروان ولایت په بیلابیلو سیمو کې 6400 کسانو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي. افغاني سرې میاشت وایي چې یادو خدمتونو کې د درملو ورکړه، د ټپیانو پانسمان، د واکسین تطبیق، خوارځواکو ماشومانو ته د خوراکي توکو ویش، میرمنو ته روغتیايي مشوره ورکول او نور خدمتونه شامل دي. د دو مرستو په ویش سره د پروان ولایت د خلکو روغتیايي ستونزې تر حده حل شوي او د افغاني سرې ټولنې د چارواکو په وینا د لا زیاتو روغتیايي خدمتونو لپاره هڅې روانې دي. د پکتیکا په مرکز شرنې کې د دې ښار لپاره د نوي منظور شوي پلان له مخې د شاوخوا 6 میلیونه ډالرو په ارزښت د بیلابیلو بنسټیزو پروژو چارې پیل شوي. په دې پروژو کې د لسګونو مارکیټونو سربیره د 2 سړکونو او جوماتونو جوړول شامل دي. ورته مهال د شرنې ښار لپاره په منظور شوي اصلاحي، پراختیايي او تفصیلي پلان کې بیا د 214 مارکیټونو، 8 فرعي سړکونو، جوماتونو، تشنابونو، معیاري کانالیزاسیون سیستم جوړول او د نورو اړینو اسانتیاو رامنځته کول شامل دي. د دې پروژو په بشپړولو سره به د پکتیکا ولایت د مدرن کولو په لاره کې بنسټیز ګامونه واخیستل شي. په یو بل خبر کې د فرانسې خبري اژانس د حماس جهادي غورځنګ د 2 چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د دې غورځنګ یو لوړپوړی پلاوی د غزې د اوربند هوکړې ارزولو او دویم پړاو ته یې د غځولو لپاره د مصر پلازمینې قاهرې ته رسېدلی دی. د راپور له مخې ټاکل شوي دغه پلاوی نن شنبه له مصري چارواکو سره د وروستیو پرمختګونو د اوربند هوکړې پلي کېدو، د پرمختګ ارزونې او د دویم پړاو د پیل اړوند موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. او په پای کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د یمن د تعز ولایت د زوباب سیمې ساحلونو ته نږدې 2 کښتۍ چې له 180 ډیر کډوال پکې سپاره وه اوبو کې ډوب شوي دي. د دې سازمان په وینا د دغو کښتیو په سپرلیو کې لږ تر لږه 140 نارینه او 50 میرمنې شاملې وي چې له ډلې یوازې 2 یمني خدمې ژغورل شوي او پاته ټول ورک دي. یاد سازمان زیاتوي ویره شته چې ټولو مسافرو او پاته خدمو ژوند بایللی وي. قدرمنو لیدونکو له ملتیاو مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.